أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى او هر کلا چراغ موسى عليه السلام لمیقاتنا د مقرر وخو زمونږ د فارا وکلمه ربه او خبر وکړي دا غسرا رب داغه قال ویلاغه ربي اے ربا ارني وخای ما تزان انظر الیکا چو گورم تاتا قال اولو اللہ لن ترانی ہچری نشل دلے ما پا دنیا کے ولیکن انظروا الى الجبل لیکن اگورا غر طرف تا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ پس گٹنگ شو دا پزیخ پل پسو پترانی نظر دے چی وبوینی مالرا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ نو ہر کلا چراکار شو رب داغو غرطا جالہو دکاوی گردولو اغا زر زرا وخر موسى صعقا پریوتو موسى علیہ السلام بیہوشا فلما فاقا نو ہر کلا چرا بیدار شو قال ویویل سبحانکا پاکد تالرا تبتو الیکا توبو باس موتاتا وانا اول المؤمنین او زو اولی ما د مومنانونا وسو اغا واقعا بیانی چکلا موسی علیہ السلام کوہی تور تلاړو نو دا الله رب العزت سره تعلقات واغه قائم کړو بیا د الله رب العزت سره خبر وکړلې دا شرافت او چکلا موسی علی السلام ته حاصل شو نو د موسی علیه السلام مین او محبت او شوق هغه پیدا شو د پارا د دیدار کولو د الله رب العزت چې زه الله رب العزت وینم او پدې کې د موسی علیه السلام دو غرض یو محبت د الله رب العزت سره او دویم هغه خپل یقین هغه زیاتول د موسی علیه السلام چې دی آیت کوي توبتو الیکا وانا اول المؤمنین الله رب العزت موسی علیہ السلام ته جواب ورکو چې په دې دنیا کې ته مانشي لیدلې الله رب العزت دنیا کې چاله دا طاقت نه دی ورکړي چې الله ویني ولیکن الله رب العزت د موسی علیه السلام د مطمئن کولو د پاره ورته ویلو د غر ته وګوره کدی غر زما د تجلی طاقت لرلو ولري زورته تجلی وکم او دا غر په زیبانه پاتې شو نو تبما ویني او کنا دا غر هغه په زیبانه پاتې نشو نو ما دنیا کې نشي لیدلې الله رب العزت غر ته تجلی وکړه او حدیث کې راځي
چې د دې قچې ګوتې د دې وړکې بند په مقدار باندې دومره رڼا هغې راښکاره کړله نو غر هغه ټوکړې ټوکړې شو زرې زرې شو طاقت یې ونه لرو موسی علیه السلام باندې بېهوشي راله کله چې موسی علیه السلام نه بیا بېهوشي لاړه نو بېهوشي چې ته کله لاړه هوش کې راغې نو د الله پاکي بیان کړه او دوباره دا سوال وکړو یعنی د داسې سوال کولو نه موسی علیه السلام توبه ویستله چې زما د توبې داسې سوال هغه به زه نه کوم معتزله دا یو ډله ده هغوی وایي دنیا کې مو څوک الله نشي لیدلی او په آخرت کې هم نشي لیدلی وایي د دوی دا خبره باطل ده د دوی دا خبره غلطه ده دا خبره ټیک نه ده وجه دا ده چې آخرت کې به الله رب العزت مؤمنان هغه به الله رب العزت ویني او دنیا کې نشي لیدلی احادیثو کې د دې خبرې ذکر دی سورة القیامه وګورئ یو کم دیرشمه پاره د سورة القیامه په هغه سورة القیامه کې د دې خبرې ذکر کوي چې الله رب العزت با مؤمنان به الله رب العزت هغه به ویني سورة القیامه 75 نمبر سورت دی یو کم دیرشمه پاره ده او 22 او 23 نمبر آیت مبارکه وګورئ 22-23 وجوه یومئذ ناظره مخونه به په دغه ورځو تروتازه وي الی ربها ناظره خپل رب تبا کتونکي وي ووجوه یومئذ باصره او مخونه به په دغه ورځ باندې بدرنګ بیا ګوره سورة القیامه کې دا وایي چې الله رب وجوه یومئذ ناظره په هغه ورځو ډېره مخونه تروتازه به الی ربها ناظره خپل رب ته به ګوري الله ته به ګوري مفسرین وایي که د الله لیدلو ناممکن وی نو موسی علیه السلام به بیا د هغې مطالبه نه کولی خو د الله لیدل ممکن و ځکه موسی علیه السلام د دې مطالبه کوله نو ګوره یو عقل د موسی علیه السلام دی او یو د معتزله عقل دی نو د موسی علیه السلام عقل دا ډیر زیات غوره دی په نسبتو د عقل او د معتزله باندې چې دوی یرجی الله نه دنیا کې لیدلی شي او نه آخرت کې وایي دویم دا چې الله با خپل لیدلو د غار په باقي پاتې کېدو باندې نه وی هغه به معلق کړی دریم دا چې الله داسې نه دی ویلی چې لن اورا زه نشم لیدلی کېدی دا یې نه دی ویلی چې زه نشم لیدلی کېدی بلکې الله داسې ویلی لن ترانی ته ما نشي لیدلی یعنې ستا دا طاقت اوس په دنیا کې نشته دی دنیا کې طاقت نشته دی ولما جاء موسی لمیقاتنا او هر کله چې راغی موسی علیه السلام لپاره د نیټې زمونږه
لمیقاتنا میقات هغه وخت ویل شي چې د زکار د پاره مقرر کړي شي او وخت دا مطلق وخت ویل کېږي وکلمه رب خبر وکړي د سره رب د الله ور سره خبر وکړي قال اول موسی علیہ السلام ربي اے ربا ارنی انظر الیکا اے رب زما او خایمات خپل ځانو چې زو ګورم تا تا ارنی د دې مفعول هغه پټ دی اے ذاتک انظر الیکا ما تخپل ذات راوخایا چې تا ته وګورم بل ذات را ته وخایا چې زتا ته وګورم انظر الیکا قال ویل الله لن ترانی چرته مانشی لیدلې په دنیا کې کستا بدن کمزور دی ستا طاقت هغه نشتا ولكن انظر الى الجبل لیکن وګورا دی غرتا فإن استقر مكانه پس که ودرې دلو په خپل ځای باندې پس او پترانی زردې چې ته به ما وینې ولكن انظر الى الجبل الله رب العزت دنیا کې بندگانو لا دا طاقت نه دی ورکړي ځکه د الله ذات ډېر لوی دی جلال لوی دی او دنیا کې بندگانو کې ردی قابلیت هم نشتا چې الله ویني ولكن انظروا الى الجبل او دا غر دا په مدین کې دی چې د تزبیر ویل کې امام بغوی وای فاین استقر مکانه پس کو درې دلو په خپل ځای باندې ګورا د غر لې جوسره او اغا د الله رب العزت د تجلی برداشت نشي کوله نو ته به څنګه وکی دا خو به خبره ده یو سلینا چا د پوسو کو چې پیر بابا ولیدې کدا علم غر ولیدې هغه ویلا الله دې داسې حیران کله کدا زچ دې حیران کړم کدا وې ما چې د علم غر غټ دې خو بابا ټکر راکې او کدا وې ما چې ګوره بابا غټ دی نو خلک وای پستور ګړون شي دی بابا دې قبر ته وګوره او دې غر ته وګوره نو ګوره غر دومره ولي دی چې هغه د الله د تجلی طاقت نه لري نو ته به څنګه ولري یعنی ته د دې طاقت نه لري نو ګوره موسی علیہ السلام مخلوق دی غر هغه مخلوق دی خو غر ولي دی موسی علیہ السلام داغین اڑ کې دے بدن په لحاظ باندې نو چې دومره لې غر د تجلی طاقت نه لري نو ته به څنګه ولري ته به دې ته څنګه ټینګ شي او ارچ اخرت ده نو الله رب العزت با انسان له طاقت انسانانو له کامل بدن باور کی د خپل د لیدلو استعداد هغه په کې واچي لکه علما د پوی د پاره مثال وي دنیا کې زورور نه زورور سي دور کې واچي نه پاتې کیږي ختمي خو لیکن جهنم کې با کافران دا په جهنم کې ژوندۍ سوځي به خو لیکن ختمي به نه نو بل دا انسان ګنټه 2 غنټې ډیر تورو کې ګنټه به ودرېږي بیا بل ته سړیا زرستړې کړم راځه چې کینو 50000 کال ورځ د قیامت خلک به کې ولاړوي دا بلال ته طاقت ورکړي فلما تجلى ربه للجبل
پس ار کلا چې رڼا ښکاره کا ربو د دې غر ته جعله دکا نوی ګرځولو ټوټې اکرم معنا کوي جعله دکا ای جعله صحراء ترابا هغه اموار او خاوري شي او وساخا فی الارض پس مکه کې دا غرخ کته لاړو وخر موسی صعقا او پریوتلو موسی علیہ السلام بهوشا موسی علیہ السلام چې غر ته وکته چې دا زره زره کیږي هموار میدان ته جوړیږي نو ځان هغه په کنټرول نکړ موسی علیہ السلام hebat کرا پریوتو موسی علیہ السلام هغه بهوش شو د صعقا معنا دلته کې بهوشي ده او نور بعضی ځایونو کې په معنا د مرګ باندې مرادي خودلته معنا د بهوشي ده صعقا بدلته بهوشي هغه مراد ده وخر موسی صعقا پریوتلو موسی علیہ السلام بهوشا یو جلسازو هغه چې بچاله کتاب وګاندو نبی به پکې رد بدل وکاو یو سړی ول قرآن ورک وی دا قرآن لاله وګاندا خو ګوره ته د سخارختی شانی دا سینه چې ګوره دې کیسه بدلواله ونه کې چې قرآن ولو وګاندو الکه ویسه خبرې کې کلی نه وی یو ځکه یو ټکی خطا وغه مې پکې ټیکلو کم ټکی ای وخر موسی صعقا نو ما وی چې خر خود زهر علی السلام او دا خدا کاتب خطا شوی دی نو بدغه مې کې قدر ټیک کنه هغه ظالما دا خدا معنا نه ده کنه چې دا تا کوم خبر اغسته ده نو دا سه خلق هغه هم شته را پرې وتلو موسی علیہ السلام بهوشا ګوره چې غر هغه ټوکلې ټوکلې کېده زرا زرا کېده هغه ته وسوک څنګه ټینګ مون خلک چې زلزلہ شروع شي هغه ته څوک د ټینګ نه چې معمولی جټکای واړه ولې نارینا زنانا پاتې چې لا غر هغه زری زری کېږي هغه بل خبره چې روغ رمټي او برابرۍ هر یو جرم باندې خبر برابر ورځي هر یو کار کوي چې زلزلہ شي دا پنسل لکه په دې سره ګناه راځي ظالم چې په دې ګناونه نه راځي تار اب توبه وباسي دا غیره پاره فلما فاقا پس هر کلا چرا بیدار شو قال ویل موسی علیہ السلام سبحانك پاکی د تعالی را سبحانك یعنی تو پاکی د دینا چې زستانا داغه شی سوالو کما چې زما پاغي باندې علم نشته ده یاد ادا سبحانك تفاکی د دینا چستانا نا مناسب کارونه هغه وغختل شي توبتو الیکا راو گرده دا موتا تا توبتو الیک دا گناه نه دا دا نه چې بس ما گناه کړی دا بس نه جنا راو گرده دا متا تا توبتو الیکا وانا اول المؤمنین او زه اول د مؤمنانو لایم وانا اول المؤمنین او زه اول د مؤمنانو لایم ولما جاء موسی لمیقاتنا او هر کله چې راغی موسی علیہ السلام د پاره د نیټې زمونږ وکلمه ربو خبر وکړي د سره رب دغه قال اویل موسی علیہ السلام ربی ای رب زما ارینی اخایماتا اخبر زان انظر الیکا چیزو گرم تا
قال ویل الله لن ترانی چریتو امان شلیدلې ولكن انظر الى الجبل لیکن ګورا دی غرتا فاین استقر مکانه پس که ادریدلو په خپل ځای باندې فسوف ترانی زردې چې ته به ما وینې فلما تجلی ربه پس هر کله چې رڼا ښکاره کړه رب د غر ته جعله دکا وی ګرځولو ټوټې ټوټې وخر موسی صعقا پریوتو موسی علیہ السلام بهوشا فلما فاقا کله چې را بیدار شو قال ویل موسی علیہ السلام سبحانك پاکی د تعالی را توبت الیک زه راوګرځېدم تا ته وانا اول المؤمنین او زه اول د مؤمنانو نه یم ماما ته دعا وکړئ درس ته به ډېر په مینه او محبت باندې به کېناسته او دا به ویل چې ته درس کله اوږد شي نو زه بیا وایم چې یاره ماسخوتن مونځ له به زه څنګه را رسم خو بیا مو زه کوشش کوم دعا وکړئ درس سره یم ډېره مینه وه او جماعت کې مونځ کې پابندي م کوله دعا وکړئ الله ته مغفرت نصیب کړي هغه جهان الله ته بهتر کړي الله مغفرت نصیب کړي درجات بلند کړي